راځئ طالبانو الله انسانانو کې ډېر قوتونه پیدا کړي. تاسې هر یو کې دا قوت ستا که نسته ده چې یو اټوم جوړ کي، بل ډرون تیاره جوړه کي، بل داسې نادره وسله جوړه کي چې تیاره ولي. تاسې په دې ناستو خلکو کې الله دا قوت ایښی که نه دی ایښی؟ نه یې دی ایښی. نه یې دی ایښی. ولې پیل ته نه راباسئ؟ اسانه خبر، نن زموږ د افغانستان په فضا باندې ټوله فضا باندې ډرون تیارې ګرځي که نه ګرځي؟ د دې دفاع په اسلامي امت باندې فرض ده که نه د افغانستان په امت باندې فرض ده که نه ده فرض؟ نو چې فرض شوله په څه شي باندې به یې کوو؟ په وسله باندې. دا وسله به مونږ ته څوک جوړوي؟ نو خو تاسې کې خدا قوت نسته. ستا قوت څنګه مو نه ده کړی؟ یعنی قوت مو فیل ته نه ده راویستلی. فیل ته به څه وخت راباسئ؟ کار به نو چیرته کوئ؟ میبزي خو تاسې شروع کړې که نه میبزي باندې جوړوي؟ خاندئ مه طالبانو، مه په خندا باندې تېروئ. دا وړې خبرې نه، دا د موږ مسؤلیت ده. نن ټول اسلامي امت د استعمار لاندې ده. ګورئ ټول اسلامي امت تر مظلومیت لاندې دی. تاسې نن مسلمان باید بیخي ونه خاندي. اسلامي امت ته دومره مسؤلیتونه راجي دي. پیسې مونږ لرو، دنیا مونږ لرو، معادن مونږ لرو، تیل مونږ لرو. نن وړکی اسرائیل ډېر وړکی مملکت ته په ټول عربي 22 مملکتونو باندې بادشاهي کوي. ولې ځکه هغوی خپل ځوانانو کې چې کوم قوت و هغه یې پیل ته راوویسته. نن په دنیا کې یو عربي نړۍ اټوم نه لري، اسرائیل لري. ولې؟ علما ویلي میبزي وایي، هغوی ته هم علما ویلي میبزي ووایه، دا ډېر کمال ته رسیږي. هغوی ویلي نه، دغه علوم ووایي چې کمال ته ورسیږي. هغوی نن هدف کمال ته رسیدلی دي. ټوله دنیا عربي او اسلامي نړۍ ټوله چپه ده د بیت المقدس غوندې مقدس مکان. تاسې دا بعیده مه بلئ. په رب العالمین باندې قسم که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه باندې اسرائیلو حمله وکړه، ځکه مدینه منوره یهود خپل جای بلي. دې جنه یهودان سړل سوي دي او دوی دا اراده لري چې مدینه ونیسي. که بیا هم اسلامي نړۍ څه ورته ویلې چې هر څه راته وایې، ټوکی مه بلئ. ګوره په رب العالمین داسې وخت راځي. بله ورځ یو یهودی مدینې ته راغلی، د خرما ونه یې لګولې. وی دا ونه چې میوې ته رسیږي هغه وخت کې به بیرته مدینه د موږ په واک کې. نن چې بیت المقدس باندې ټوله اسلامي نړۍ چپ پاتې ده، خو د موږ قبله وله ولې چپ پاتې ده؟ اسباب نسته. د جنګ په چا باندې کېږي؟ دا اوس چې یو نفر د دروازې په خوله کې ودرېږي یو به راپوخرئ. نو څه کو دومره ډېر مسلمانان چې د قوت نه پیل ته نه راباسو؟ او قوت نه پیل ته چې راویستل کېږي په چا راویستل کېږي؟ په علومو باندې. کم علوم؟ نو خو ولې مو هغه علوم له مدرسو نه ویستلي دي؟ راوړئ هغه علوم مدارسو ته راوړلی. نو خو دا میبزي مونږ وویلې ومو ویلې، اخر یې مونږ ته څه فایده وکړله؟ خیر د نوی ابتکار وکړئ. د مونږ د ناکامۍ راز په څه شي کې ده چې ټوله اسلامي دنیا ورځ تر بلې نه ټوله اسلامي نړۍ استعمار لاندې ده. مونږ دلته په افغانستان کې په کم حالت کې چې مونږ په سر چې ډرون ګرځي که طبیعت راته خراب سو، دلته چې یو وار وکړو کار مو خراب ده. مونږ څه وخت ازادۍ ترلاسه کولی سو چې علم کې پرمختګ وکړو؟ خیر د طالبانو دا مو مسؤلیت ته د الله په خاطر دا مو مسؤلیت ته فکر وکړئ د ځان سره. کم شی مونږ کولی سي دا عقیده او هغه وسله چې دوی سره وله. ولې هغه وسله کې مونږ کې د هغې قوت نسته چې هغه وسله جوړه کړو. د مونږ له دې عقیدې سره که هغه وسله مونږ ته په لاس باندې راسي، ته څه فکر کوې؟ بیا به په اندلس سپین بیرغ نه رپېږي، بیا به په کاشغرو په تیبت باندې بیا د اسلام بیرغ نه رپېږي، بیا به د مدیترانې په دریاب باندې د معاویه رضی الله عنه د تاریخ بیړۍ بیا روانې نسی. بیا به اسلامي امت په مابین کې دغه سرحدونه چې نن مونږ د امام بخاري زیارت ته نه سو تللی، ازادۍ نه راکول کېږي، دغه سرحدونه به له منځه لاړ نسي.
څه وخت تللی سي دا چې ما او تا بې وسلي و که وسله ولرو وسله څه وخت جوړیږي نو خو ولې د الله په خاطر باندې مسلمان امت نه راپورته کیږي مسلمان امت د یو دوه داسې علماو چې امت یې ښکار کړی ده امت یې په خپل لاس کې نیولی د ورته وایي نه دا وایي دا د موږ او د تاسې د پلارو د نیکه علوم ول نو پلارو نیکه علوم ولې اسلامي امت خپله نه راپورته کیږي او د ځان سره فکر نه کوي ته اوس هلته ورته ګوره چې قرآن کې طالبانو صرف په دغه بحث وکوي چې کله د موږ له اروپایانو سره دا شام څه د طالبانو لږ خبرې نه وزم شام سوریه دا عربي جزیره کې نه ده داخله شام سوریه اردن لبنان اوس خو عربي وطنونه دي دا پخوانی د روم د امپراتورۍ لاندې وله څنګه مسلمانانو افریقا ته واوښتل او اسلام افریقا ته ورسو تونس الجزایر مغرب لیبیا دغه اسلامي هیوادونو ته اسلام ولې خپور سو تاسې په دغه یو تاریخ وګورئ د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې په عکا کې چې اوس ممکن هم د اسرائیلو د فلسطین په منځ کې کوم یو ښار د دلته د معاویه رضی الله عنه د بیړیو فابریکه جوړه کړله ځکه جنگ بڼه بدله سوله جنگ له یوې وچې نه بلې وچې ته تلو نو بلې وچې ته جنگ دپاره بیړۍ پکارولې دي معاویه صاحب څومره بیړۍ جوړې کړې وې 2.5 زره جنګي بیړۍ جوړې کړې وې نن ټول افغانستان کې موږ یو ټانک جوړ کړی یوه کښتۍ مو جوړه کړې ده یوه زړه غوندې کښتۍ خیرنه پیرنه ما هلته هلمند کې ولیدله دا موټرې دي موږ ویوړل په دغه نه دهراوت نه یې خواته اوښتلو خیرنه کښتۍ ول هغه هم بل چا جوړه کړې وه دلته موږ درولې وه موږ ولې په افغانستان کې د معاویه صاحب زمانه د 1400 کاله مخکې موږ 2.5 زره بیړۍ درلودلې له یوې قارې نه بلې قارې ته اوښتلو نن موږ باندې څه سوي دي کم علومو کې چې دا جوړیږي هغه ته موږ وایو دا د کفر علوم دي کم علوم چې د کفر علوم دي موږ ته د دسیسې په شکل راوړل سوي د هغې سره موږ مینه پیدا کړې ده انشاءالله الله به مو دا ارمان پوره کړي میبزي به انشاءالله ټولې راخلو چېرته به کنده ورته باسو راچوو به یې پې باندې غره کې بسم الله وي پکې دي له هغه نه بغیر نور موږ ته هېڅ فایده نه کوي طالبانو هېڅ فایده نه راته کوي که بیا هم اسلامي امت هغه علومو ته متوجه نه سو چې د کامیابۍ راز پکې ده په رب العالمین قسم اسلامي امت به نورم شاته ځي تاسې خو یو ورځ په دې باندې ځان سره بحث وکئ چې هند ټول هند بنګلادیش هندوستان پاکستان یوه باچایي وه د اسلام یوه باچایي وه 900 کاله نن به تاله دا پوښتنه رب نه کوي چې هند کې ولې مسلمانان اسلامي حکومت نشته بیخي حکومت ته مسلمانانو نسته اسلامي خو څه کوي ولې دې موږ له لاسه ووتو ورځ تر بلې مو اسلامي هیوادونه تر لاسه وځي روان دي موږ ولې په دې فکر نه کوو چې ولې مو له لاسه وځي دا خبر څه شی ده د الله په خاطر باندې طالبانو دغه حالت ته مه کوي چې نه دلته خو نسي راتللی ولې نسي راتللی 20 کاله دلته راغلل وی ځپلو د ټولې دنیا خلکو نه موږ شاته پاتې یو څه فکر کوي د کفر دښمني له موږ سره د یوې ورځې ده که تر ابده پورې ده نو چې تر ابده ده بیا کمین کې ناست بیا یو فرصت طلبوي نو چې دوی موږ ته فرصت طلبوي موږ فرصت نه سو طلبولی موږ ولې غوار نه مخته کوو چې دا ورې د راتګ دپاره هېڅ کله دا فکر ونه کړو چې دښمن راسي دا ورې موږ داسې شی جوړ کړو چې موږ د تګ اراده وکړو نو تګ سړی په چی کوي په اسبابو باندې کوي ته اسباب برابر کړه چې تګ روان کو بیا د هغه ملا څه کړي چې بیا په دې میز باندې کینی چې بیا به د قدس د ازادۍ دپاره د یو چا امر ته منتظر وي چې ودرېدی امر راته کوي ما ته قرآن چې امر کړي چې زه اسباب ولرم بیا به زه په سرحد پاتې سم قسم په الله که پاتې سمه چې بیا به د بیت المقدس یتیمه ګنبزه باندې مسلمانان خویندې جومات ته نه پرېښودل کېږي زه به بیا دلته ناست یم ودرې ما ته د مسلمانانو امیر اجازه کوي که نه کوي د الله په خاطر لږ وخت غواړي طالبانو نن علم ډېر په مخ تللی چې اسلامي امت علومو ته متوجه سي او دا عقیده وي 10 کاله هم نه غواړي طالبانو 10 کاله چې اسلامي امت په دې علم راټول سي ټول 10 کاله بعد به موږ د مار د پوستکي غوندې نوی پوستکی اغوستی
ته بیا ګوره چې ټول اسلامي امت ته مونږ څنګه ازادۍ ورکولی سو خو ازادۍ خو اسلامي امت نن طالبانو ډېر دردونه وي د سړي سره سړی نو څه ووایي چې علماو سره کښېني منجمد فکرونه یې دي خوا دې در بده کړي سړی وایي چې الله زه دې بیا دې دنیا کې نه وی پیدا کړی نو ما ته څه ضرورت ده ځکه یو کس وي دومره ډېرې بس الله پاک دې رحم وکړي نو قرآن معجزې متفاوتې دي بله خبر دا د طالبانو چې قرآن څومره وخت مخکې ما خوب لیده زه خپله خوبونه ډېر نه وینم طالبانو کوي وینم بیا چا ته وایم نه خو دا مې رښتیا خوب لیده زه یم د ما یو بل مولي صاحب ورور ده دی را سره یي زه دا زیړه ګمبزه څه ده دا د بیت المقدس د جومات نه ده دا د صخرې دا تیږه څه ده دا د هغې ګمبزه ده نو زه داسې یو جي باندې راتاو سمه د خرما ونی نو زه وایم دا خو بیت المقدس چې ورکته سم ټولې دروازې قلب په سکاره باندې سکور څه ده پیژنئ سکور خو داسې تور هغه باندې داسې صلیبي نښې وي نو لاندې زرزمیني وي داسې پکې ننوځم بېرته چې راوځم مې زه څنګه ورننوځم خوشحاله یم چې د بیت المقدس جومات ننوځم نو چې پاس راوختلم چې یو تور سپی را روان یو یهودي عسکر وي سره په همدغه لباس کې داسې راکته کېږي زه چې بېرته داسې راتاو سوم مجاهدین ناست وي نو زه ورته یم د بیت المقدس جومات دا ده وایي وینې وایي صخرې هغه ده ګمبزه ده ملسیي ده نو ما ته وایي زر مونځ وکړه چې یهود راغلل نو زه جومات ته چې ننوتلم په مانځه درېږم زر باندې راوځم خپل ورور ته ووایم چې ته زر راسه د ما ویډیو وکړه د دې په خاطر یې وکړه چې اسلامي امت ته خبر ورکړو چې بیت المقدس آزاد سو زه چې څنګه راووتلم د ما سره ملګری چې دا موټروان ده دی یو وارث مولي صاحب ما ورور راننوځي زه له بوټو سره ورننوتلم چې په منځه ودرېدلم او دا ومم په هرات کې طالبانو دا خوب مې هرات کې لید هلته سفر کې ومه نو چې ورننوتلم دې جومات ته په منځه چې ودرېدلم دې ورور مې ویډیو رانه کوله مې چې د بیت المقدس جومات آزاد شو د ویډیو نشر که چې اسلامي امت باندې به څومره لویه خوشحالي راسي ملګري غږ را باندې وکړه وایي د مانځه وخته سهار نو په دې مې امید ده چې انشاءالله یو ورځ به مونږ ته الله د دې راولي چې بیا د بیت المقدس په جومات کې منځونه وکړو درد نن اسلامي امت سره نسته ده اسلامي امت په داسې شي باندې لګیا ده څوک په بست باندې لګیا ده څوک په دې لګیا ده چې ښه موټر ولرم څوک په دې لګیا ده چې ښه کور ولرم مونږ چې مسلمانانو اسلام راوړی په دې بحث کوو چې قرآن معجز ده د نور اسلامي امت ته به ازادۍ څوک راولي اسلامي امت به د غلامۍ نه څوک خلاصوي څومره وخت مخکې مې یو مجله ولیدله پې لیکلي ول وی ای د بخارا مسلمانانو دا وخت نه در رسېدلی چې د بخارا دپاره ازاد ما اوس طالبانو ویزې غوښتنه کړې چې زه بخارا ته لاړ شم څو وارې مې غوښتنه کړې طالبانو ما ته ویزه نه راکوي ولې ځکه د ما د تورې پټګۍ سره زه چې بخارا ته لاړ شم بد پې باندې لګېږم نو ته څه فکر کوي چې د بخارا همداسې تاریخ نه و لکه د موږ نن غوندې نن ولې د خاورې سره خاورې سو علما متوجه نه ول علما داسې شیانو ته متوجه سول چې په مالو په ښځو په دولتونو په موټرو ته متوجه سول هلته یې بخارا له لاسه ووتله اوس ما پرېږدي نه چې زه بیت المقدس ته لاړ شم ننوځم بخارا ته لاړ شم نو ګورئ مسلمانانو غافله کېږئ مه دغه حالت به بیا بله ورځ ته نه وي په الله قسم بیا به نه وي ګورئ تاسې بعیده مه بلئ که یې موږ داسې ویده حالت وي او که الله ویښ علما راکې پیدا کړل راویښ سولو نو الله عز وجل بیا نو قرآن څه ده ولې قرآن څه حکمت ته چې قرآن شعر نه ده دې کې د الله عز وجل څه حکمت ته چې قرآن څوک نه ده شعر نه ده
علما وی قرآن ځکه شعر نه ده ځکه شاعران څه دي